په دې څلورو واړو مذاهبو کې ډېر اوفق بالکتاب و سنه چې د کتاب او سنت سره ډېر موافق دی الحمدلله هغه مذهب د امام ابو حنیفه رحمه الله دی. دا څلور واړه مذاهب موږ په حق ګڼو. که څوک شافعي وي موږ احترام کوو، که څوک مالکي وي موږ احترام کوو، که څوک د امام احمد صاحب په مذهب وي موږ احترام کوو. والحمدلله موږ احناف یو، موږ د خپل مذهب هم احترام کوو، د نورو مذاهبو هم احترام کوو. او دا خبره د چلن په انداز کې وایو چې په دې څلورو مذاهبو کې چې ډېر د قرآن او سنت سره موافق مذهب دی هغه مذهب د امام ابو حنیفه رحمه الله دی. یو د امام صاحب د شخصیت مسله ده، یو د هغه مبارک د فقاهت مسله ده. امام ابو حنیفه عام شخص نه دی تیر شوی. امام ابو حنیفه هغه څوک دی چې لا دنیا ته سترګې نه دي غړولي، لا راغلی نه دی، اما د ده د تشریف اورۍ نه وړاندې رسول الله صلی الله علیه وسلم د ده مبارک د راتګ پیشنګویي خپل امت ته د مخکې نه کړې وه. امام مسلم حدیث راخستی، امام بخاری راخستی، نورو اصحابو راخستی. یو ورځ مختلفو الفاظو باندې حدیث مبارک را نقلی. یو لفظ پکې دا دی، یو ورځ د ورځو نه سلمان فارسی رضی الله تعالی عنه یو جلیل القدر صحابي دی، د فارس د علاقې و، دی د نبي علیه السلام په مجلس کې ناست دی او رسول الله صلی الله علیه وسلم د مبارک ته اشاره کوي. حدیث کې راځي لو کان الدین عند الثریا لناله رجال من ابناء هؤلاء. یا یو حدیث مبارک کې دا راځي لو کان الدین عند الثریا لناله رجال من ابناء فارس. نبی علیہ السلام فرمای وای کچرت دین بالفرض د ثریا ستوري ته وخیږي، د ثریا ستوری ډیر لوړ دی، وای که د مخ د مځکې نه دا دین پورته شي. اوس تاسو ته ما وویل چې دین عبارت د دریو شیانو نه دی، د بهترین عقیدې او بهترین عمل او اخلاص نه. محبوب فرمای که دا دین د مخ د مځکې نه د ثریا ستوري ته وخیږي، وی د دې سلمان فارسی رضی الله عنه په اولاده کې یا د فارس د خلکو په اولاده کې داسې یو څوک به را پیدا کیږي. نبی علیہ السلام فرمایي چې دین به د هغه ثریا د ستوري نه هم را حاصل کړي او خلکو ته به وړاندې کړي. احناف محدثین لا سکه، شوافی محدثین، موالک او حنابله. ابن حجر رحمه الله یو سیوطي صاحب یو کتاب لیکلی د تبیید الصحیفه په نوم باندې، د امام صاحب مناقب لیکي پکې. خپل حنفي مذهب یې نه دی، شافعي مذهب یې دی. د امت اکثرین علماء کرام په دې قایل دي وی نبی علیہ السلام چې دغه پیشنګویي کړې وه دا پیشنګویي الله تعالی په حق د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه کې رښتیا کړې ده. د امام ابو حنیفه فقاهت، د هغه تقوا، د هغه دینداري، د هغه لوړه مرتبه، د هغه ذکاوت، دا هغه څوک دی چې په هغې وخت کې هم اغیار هم منه او دوستانو هم منه، نن هم اغیار مني او دوستان هم مني. معزز سامعینو، دغه بهترین امام چې کوم عمل د رسول الله صلی الله علیه وسلم مونږ او تاسو ته واضح کړی دا د قرآن او سنت سره ډیر موافق دی. ولې تنها شخصي د رایه نه وه، علماو لیکلي دي کله چې د امام صاحب مبارک مذهب تدوینېده شاگردان د امام صاحب بناستو، شاگردان مبارکان د عام شاگردان نو، هر یو شاگرد مجتهدو الله تعالی بیل بیل فقاهت ورته ورکړی وه. وی دوی بناستو د علماو یو هیئت تعیینو، یوه کمیټه جوړه وه، یو مسله چې به اختلافي وه دا به د علماو ته را وغورځوله. ډېری وخت یوه هفته به په یو مسله بحث روانو، 2 هفتې به پې بحث روانو، کله به 40 ورځې په یو مسله بحث روانو، چې کله به د دې ټولو علماو ورباندې اتفاق راغی دغه اتفاق نه بعد به امام صاحب مبارک امام ابو یوسف رحمه الله ته وفرمایل امام ابو یوسف خپل نوم یعقوب دی، ورته به وویلې دعاها یا یعقوبو ای یعقوبه دا مسله د فقاهت په پلاني باب کې کېده، که چېرته د طهارت سره به تعلق و د طهارت په باب کې به یې کېښودله، که د لمونځ سره به تعلق و د لمونځ سره په باب کې به یې کېښودله. دا هر یوه مسله نن د فقه چې زما او ستا مخې ته مفتابهي پرته ده په دې علماو بحثونه کړي دي. همدا وجه ده
چې کم خلک د حنفي مذهب خلاف دي، کوم خلک د حنفي فقه خلاف دي، په شیشابه کنجونو کې هر شی وای، خو د زهرو ګوټ به اوس کی، خو په یو مفتابهي قول د دغه فقه باندې دوی جرح نشي وړاندې کولی. دا د یو کس رایه نه ده، دا د هیئت رایه وه، دا د علماو رایه وه، ځکه د قرآن و حدیث سره ډیره موافقه ده. او بیا دغسې امام چې امام ابو حنیفه رحمه الله دی، علماو لیکلي دي. یو خبره کوم درته، دا محدثین کرام چې په خپل منځ کې ډیر ناز کوي، ډیر ناز، هغه په ثلاثیاتو باندې کوي. ثلاثیات هغه روایاتو ته ویلی کېږي چې د نبي علیه السلام او د دغه عالم ترمنځ 3 واسطې وي په حدیثو کې. څومره چې واسطه کمیږي همونه د حدیث قوت سوا کېږي. علما کرام لیکي هر امام چې ډیر ناز کوي هغه په ثلاثیاتو باندې ناز کوي، او د هغې ثلاثیاتو د جملې نه چې په خپلو کتابونو کې لري، نور محدثین هم لري، امام بخاري رحمه الله هم لري. علماو د تاریخ لیکلي اکثره هغه ثلاثیات چې امام بخاري رحمه الله ته را رسېدلي دي، الحمدلله دا د امام صاحب د شاګردانو په واسطه را رسېدلي دي. د دغسې بهترین امام پیروان یاستو موږ او تاسو. نو د دې وجې نه چې امام مو اعلی، فقه اعلی ده، مذهب اعلی دی، د دې ناز د وجې نه موږ او تاسو ځان ته حنفیان ووایو. څه شی ځان ته وایو؟ ومو پېژنده حنفي څه معنا؟ هغه څوک چې د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه د مذهب تابع وي، دغه د فقه تابع وي، په هغې باندې عامل وي. د دې وجې نه مونږ چې دی ځان ته احناف وایو، او یا یو کس ځان ته حنفي لیکي، دا ناز دی دوستانو. نو قرآن او حدیث کې چې کوم بهترین عمل ذکر دی، دغه بهترین عمل وضاحت دغه بهترینو امامانو مونږ او تاسو ته کړی، بالخصوص امام ابو حنیفه رحمه الله. و ای دوستانو، امام سے مبارک وړاندې تیر دی، د مذهب کتابونه الحمدلله شته، په مذهب کې حواشی شته، متون شته، پکې شروحات موجود دي، پکې ټیم په ټیم باندې علما کرامو خدمت کړی دی دغه بهترین مذهب ته او دغه بهترین رای ته او لارې ته. خو لیکن دا سلسله د خدمت چې سندن را چلیدلې ده او نن هم موجوده ده، د نن نه یو څو لسګونه کاله وړاندې د دغه بهترین مذهب وضاحت دا چې مونږ او تاسو ته کړی، د افغانستان علماو کړی، مونږ پې ناز لرو. فقی ابو جعفر هندوانی په مزار کې زیارت لري په بلخ کې، صاحب د سند دی. د امام صاحب مبارک د فقه اقوال چې ترې رانقل دي په خپل سند سره یې رانقلی. نور په لسګونو علما کرام مونږ او تاسې هلته لرو چې اقوال د امام ابو حنیفه رحمه الله ترې رانقل دي. خو لیکن زمونږ او ستاسو په د پاکستان، افغانستان، په دغې ملکونو کې چې د دغې بهترین مذهب خدمت کړی دی او په ښایسته او احسنې طریقې سره یې کړی دی، هغه علماو د دیوبند کړی دی. الله تعالی دې د هغې سعی قبولي کړي. علما د دیوبند هغه څوک دي چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم دا صحیح احادیثو، د قرآن کریم د بهترین عقیدې، یا په لنډ تعبیر د دغې پاک کې اوس سپېڅلې بهترین عقیدې او د بهترین عمل او د مذهب حنفي خدمت چې کړی دې اکابرو کړی دی. مونږ ته ناز دی ورباندې، زمونږ د سند استادان دي، مونږ یې قدر کوو، مونږ یې احترام کوو، مونږ ناز کوو ورباندې. خو یاد وساتئ، یوې خبرې طرف ته متوجه اوسېږئ، د علماو د دیوبند قدر، د هغې عزت، د هغې احترام چې مونږ او تاسې کوو، په دې عنوان یې کوو چې خدمت د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه د مذهب یې کړی. د څه شي خدمت یې کړی؟ صاحب قدر ځکه دی چې د مذهب خدمت یې کړی. مونږ ورته د احترام په نظر ګورو، قدر یې کوو، عزت یې کوو. په دې اساس نن چې پاکستان، افغانستان او بر صغیر دې ملکونو کې د علماء دیوبند خلک احترام او قدر کوي، په دې اساس او بنیاد یې کوي چې د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه د مذهب خدمت یې کړی. لہذا که یو سړی د دیوبندیت چغه وهي، نو زه او ته به تنها د دیوبندیت په نوم باندې قدر نه کوو، قدر د دغې دیوبندي ملا صاحبه هغه دوران کې زه ورته کوو چې کوم دیوبندي ملا صاحب رای او نظر د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه د مذهب سره موافق وي. د دیوبند دارالعلوم ته چې په نورو مدرسو کې امتیاز حاصل دی، د دې وجې نه حاصل دی. خلک چې د احترام په نظر ورته ګوري، دې وجې نه ورته ګوري. مونږ چې ورته د احترام په نظر ګورو، د دې وجې نه ورته ګورو. خدا ناخواسته
کنن یو څوک را پیدا کیږي یا د ملا په نوم یا د پیر په نوم یا د مفتی په نوم یا د شیخ الحدیث په نوم او نوم د دیوبندیت اخلي او د دیوبندیت د دغه پاک صادر لاندې او د دغه بهترین منشور لاندې لګیای په خلکو کې عقیده د نجدیت خوري، لګیای په خلکو کې عقیده د نور چې کوم د معتزله او د ګمراو فرقو عقایدو هغه خوري د خلکو په درمیان کې. تاسو دغه شان دیوبندیت منئ؟ آسانه خبره ده، هیڅ مشکل پکې نشته. الله تعالی دې مونږ او تاسو ته په دغه پاک منشور باندې استقامت نصیب کړي. دیوبند نظام قربانو، دیوبندی نظام قربانو، او هغه دیوبندی چې حنفي وي. اوس که نوم د دیوبندیت اخلي او منشور بل وي، لکه څنګه چې د دغې نورو دوو یو ګمراه فرقو هغه رد او د هغې هغه خباثت ښکاره کول د دې امت مسلمه د علماو وظیفه ده. لکه څنګه چې مخکې شیخ صاحب محترم وفرمیل دا هغه وظیفه او منشور زموږ هم دی. الحمدلله رب کریم دې په دغې پاک او سپېڅلي لار باندې موږ او تاسو ته استقامت نصیب کړي. نو راځئ دوستانو، یو احناف عمل مو هغه دی چې کوم د رسول الله صلی الله علیه وسلم بهترین عملو. د هغې نه وروسته موږ او تاسو الحمدلله ځان ته دیوبندیان وایو. خو کوم دیوبندیان چې د حنفیت خدمت یې کړی. د چا خدمت یې کړی؟ نه د نجدیت او نه د نورو عقایدو. او بیا د هغې نه بعد الحمدلله په درېیمه مرتبه کې چې هغه مرتبه د اخلاص ده، مرتبه د احسان ده، په دې امت کې شاه صاحب لیکي د دغې بهترین عقیدې خدمت چې کړی د اصحابو د طرقو کړی. دا کم څلور مشهور طرق چې زموږ او ستاسو په دې وطن کې خلک پیژني، د نقشبندي صاحبان دي، د سهروردي صاحبان دي، د قادري صاحبان دي، د چشتي شریفي صاحبان دي. د هغه څوک دي چې د نبي علیه السلام د دغې مرتبې د اخلاص او د احسان خدمت یې کړی دی. او د رب لوی شکر دا دی عقیده مو مراسخه، عمل مو مراسخ، او ورسره د هغې ترڅنګ دوستانو د اصحابو د طرقو سره نسبت هم لرو. د چا نسبت به د قادري شریفي د سلسلې سره وي، دا زموږ لاره ده، دولاسي سلام ورته لرو. د چا نسبت به د چشتي شریفي سره وي، دا زموږ او ستاسو لاره ده، دولاسي سلام ورسره لرو. مشران او اکابر خپل مشران ګڼو. د چا نسبت به د نقشبندي شریفي سره وي، بهترینه لار ده، اصحاب د دغې لارې موږ او تاسې خپل مشران ګڼو. تر هغې وخته پورې چې په دغې بهترینه لاره کې یو بدعت نه یې رایج کړی د خلکو ترمنځ، یا د دې لارې نه انحراف نه یې کړی، یا د دغې طرقو د لارو خلاف ورزي نه یې کړي، تر هغه وخته پورې چې د هرې طریقې صاحبان وي زموږ د سر تاجونه دي، موږ یې خپل اکابر او مشران ګڼو. دا درې هغه اهمې نکتې وي چې قرآن کریم د دې درې واړو طرف ته مو تا دعوت کوي. ومو پېژندله قرآن کریم څه شي ته دعوت راکوي؟ وله مرتبه کې صحیح عقیده. څه شي طرف ته؟ دا قید ورسره لګوئ. څه شي طرف ته؟ صحیح عقیده. او د صحیح عقیدې وضاحت په دې امت کې چې کړی په ښایسته طریقې سره د دو امامانو کړی، امام ابو منصور ماتوریدي او امام ابو الحسن اشعري. مونږ او تاسو څوک کې دوستانو ماتوریدي او که اشاعره؟ مونږ او تاسو الحمدلله ماتوریدي. مونږ او تاسو په عقیده کې تابع د امام ابو منصور ماتوریدي رحمت الله علیه او وایو ځان ته ماتوریدیان. دا په دې نسبت باندې وایو چې د قرآن کریم د هغې حق عقیدې وضاحت د مبارک مونږ او تاسو ته کړی، مونږ د دې بهترین لارې پیروان یو. دویم، قرآن کریم د بهترین عمل طرف ته دعوت راکوي مونږ او تاسو ته، او د نبي علیه السلام د عمل وضاحت په دې امت کې ډېرو امامانو کړی دی. خو بالخصوص څلور مشهور امامان چې امام ابو حنیفه رحمه الله دی، امام شافعي رحمه الله دی، امام مالک رحمه الله دی، امام احمد رحمه الله دی. دا څلور هغه مشهور امامان دي چې دوی مونږ او تاسو ته د نبي علیه السلام د بهترین عمل وضاحت. ستاسو دا علما کوي، ستاسو دا مدارس کوي چې په سترګو باندې وینئ، دغه مشران اکابر کوي چې نن تاسو ته په سترګو باندې ښکارېږي. دوی کوم نوی منشور نه لري. دا ټول هغه څوک دي چې د دغې بهترینو دریو منشورونو وضاحت یې مونږ او تاسو ته وخت په وخت باندې کړی. الله تعالی دې د دوی په ویناو باندې مونږ او تاسو ته استقامت نصیب کړي. دا مدرسه دې رب کریم آباد ولري، استادان دې ورته رب کریم آباد ولري. څومره علما او مشایخ دلته راغلي ناست دي، د هر یو راتګ د الله تعالی په خپل دربار کې قبول او منظور کړي. نږدې وخت کې په دې علاقه کې مړي شوي وي، الله تعالی دې ټولو ته مغفرت او بخښنه وکړي.
یاره اوږده به شي که ویې وایم د دوست یو پوښتنه کړې ده چې یا رسول الله اواز کول څنګه دي. نو معزز سامعینو الحمدلله علما ناست دي او مشایخ ناست دي. یا رسول الله آواز کول یو دو فرق دی. یو یا رسول الله آواز دی او یو یا محمد آواز دی. تاسې عوام ورونو ته وایم په دې آواز کې هم حیثیتونه دوه دي. یو آواز دی بطور ندا او یو آواز و ندا ده بطور شعار. یا محمد ویل بطور شعار دا جایز دی. فتوح الشام کې امام واقدي رحمت الله علیه د لسګونو صحابه کرامو یو حالت را نقل کړی. عبدالرحمن ابن عوف رضی الله عنه د شام د غزواتو یو واقعه بیانوي. وی خالد ابن ولید رضی الله عنه په یوه غزوه کې زمونږ امام و زمونږ پیشوا و د غزوې مشر مو و او په دغه ورځ باندې وی زمونږ د ټولو مجاهدینو شعار یا محمد یا منصور امتک و. دا فتوح الشام روایت دی. د زرګونو صحابه کرامو د تابعینو شعار یا محمد و. یا محمد بطور شعار ویل جایز دی. اما یا محمد بطور ندا ویل چې څوک چاته آواز کوي نو بطور ندا یا محمد ویل جایز نه دی. ولی قرآنی آیت الله تعالی فرمای لا تجعلوا دعاء الرسول كدعاء بعضکم. تاسې نبی علیہ السلام ته آواز داسې مه ګرځوئ لکه څنګه چې تاسو خپل منځ کې یو بل ته آوازونه کوئ. د دې علماء مختلف تفسیرونه ذکر کړي. یو تفسیر پکې دا دی وی تاسو خو یو بل ته چې آواز کوئ نو نوم اخلی، مثلا ای فلانه یا ای خالده، د هر چا چې نوم یې هغه نوم ورته اخلی ته. او د رسول الله صلی الله علیه وسلم اسم محضه دا محمد دی صلی الله علیه وسلم. نو رب کریم فرمای که تاسو نبی علیہ السلام ته آواز کوئ نو نبی علیہ السلام ته آواز په نوم باندې مه کوئ، یا محمد ورته مه وایئ. ښه نو څه شی ورته ووایئ؟ ټولو مفسرینو دلته لیکلي دي یا محمد ورته مه وایئ، بلکې چې کله آواز کوئ ورته نو آواز کې ورته یا رسول الله وایئ او یا حبیب الله ورته وایئ. قرآن کریم کې یا د صحابه کرامو سیرت او تاریخ که موږ تاسې وګورو هېڅ چا نه به هم دا ثابته نه کړي چې هغې نبي علیه السلام ته آواز کړی په نوم باندې، خو چې چا آواز کړی یا رسول الله، چا آواز کړی یا حبیب الله. دا د بانډو خلک خو چونکې د ادب نه لږ یو څه ناڅه لرې وي که نه. ابتدا کې چې به راغله رسول الله صلی الله علیه وسلم به کور کې تشریف فرماو او دوی به بیرون د دروازې تر څنګ ولاړو نو آواز به یې کو یا محمد اخرج الینا. نوم به اخسته ای محمد صلی الله علیه وسلم مونږ ته راوځه، کار مو دی در سره، یا دې وینو. یو سړي زړه کې مینه وي که نه، خو دغه نه پوه نه وي، د آدابو د سیستم نه پوه نه وي. چونکې محبت د صحابو و د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره. رب کریم قرآن کریم کې ادب ورته ښایي او وایي ورته د نبي علیه السلام د مجلس ادب څه شی وه. الله تعالی فرمایي د دغې خلکو په حق کې ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون. یا رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه کسان چې تا ته د کوټنیو نه اخواته آوازونه کوي او درته وایي چې راته راوځه او کار مو دی در سره، اکثر د دوی نه نه پوهېږي. ښه نو ادب د دې دربار څه شی دی؟ رب کریم فرمای ادب دا دی ولو انهم صبروا حتی تخرج الیهم لکان خیرا لهم. وی که دوی صبر کړی وی تر دې چې ته دوی ته په خپله راوتلی وی بغیر د دوی د وینا نه، نو دا به د دوی دپاره ډېر غوره وای. ادب د محبوب د دربار دا و چې د چا به ورسره کار و رابغې د دې نه بعد بیا به یې چغې نه وهلې، ولاړ به چې نبي علیه السلام به په خپل طبیعت راووته د کوره، نو بیا به یې ورسره خپل مشکل حل کوو، ملاقات یا خبرې به یې ورسره کولې. او آواز د ندا دا و، مخاطبه دا وه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته صحابه کرامو په نوم آوازونه نه کول، چې آواز یې ورته کو نو یا محمد یې ورته ویل، آواز یې ورته کول یا رسول الله یې ورته ویلې. او عجیبه لا دا ده رب کریم ته دومره ګران دی، دا نه ده چې تنها ما تا ته وایي چې یا محمد ورته مه وایه. ټول قرآن کریم که موږ تاسې وګورو الله تعالی نبي علیه السلام سره ډېر خطابونه کړي، په لسګونو خطابونه ورسره کړي، خو په یو ځای کې هم داسې خطاب موږ او تاسو نشو پیدا کولی چې الله تعالی په خپله نبي علیه السلام ته یا محمد ویلی، خپله یې ورته نه دی ویلی، ما او تا منع کوي نه به یې وایي ورته. خو که قرآن کریم وګورو الله تعالی چې نبي علیه السلام ته خطاب کوي نو صفت ذکر کوي، کله وایي یا ایها النبیو، کله وایي یا ایها الرسول، کله وایي طه، کله وایي یاسین،
کله وی یا ایها المزمل، کله وی یا ایها المدثر، نوم نشته، صفتونه دي. نو بنا په دې باندې که څوک د ندا په نیت لګي او نبي علیه السلام ته آواز کوي نو یا محمد به نه وی یا رسول الله به وی، جائزه ده. یوه مسله بله ده، د دې په ضمن کې علما یې څېړي د حاضر او ناظر. خلک ویې لکه یا رسول الله یا د حاضر د پاره استعمالیږي او څوک چې یا رسول الله وایي نو د ده مقصد دا دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم حاضر دی نو ځکه ورته په یا باندې آواز کوم. معزز سامعینو دا یو پیچلې بنیادي مسله ده، خو تاسې عوام وروڼه په دې کې ځانونه مه داخلوئ، صرف دومره یاد کوئ نبی علیه السلام حاضر ناظر دی که نه؟ اجمالا ځان سره یاد کړئ. عقیده مو دا ده چې نبی علیه السلام وفات شوی. دویمه مرتبه کې مو عقیده دا ده چې مبارک په خپل مرقد کې څنګه چې هغه وخت تشریف فرما و ایښودلی شوی اوس هم په خپل مرقد کې همغه شان تشریف فرما دی. علامه الوسي لیکلي دي وایي د مسلمان عقیده به په دې وي چې نبی علیه السلام چې د کومې ورځې نه سره کم په خپله روضه اطهره کې ایښودلی شوی د قیامت د ورځې پورې به همغه شان روغ رمټ او سالم پروت وي پکې. وایي که چا وویل چې یو ویښتې خراب شوی د ایمان د زوال خطره یې ده، دا به همدغه شان سالم پروت وي. دا دوه شوې. درېیمه مرتبه کې مو عقیده دا ده چې د دغې دنیا د وفات نه بعد الله تعالی اوس یو بل ژوند ورکړی چې هغې ژوند ته ژوند د برزخ ویلی کېږي. او زمونږ او ستاسو خوږ پیغمبر او نور پیغمبران او بیا د ده مبارک خصوصیت پکې د اکملیت دی. زمونږ او ستاسو خوږ پیغمبر په اکملې او اتمې طریقې سره په خپله روضه اطهره کې ژوندی دی. رب کریم ورته حیات ورکړی و، دغې حیات ته علما حیات او ژوند د برزخ وایي. تشریف فرما روضه اطهره کې دی، حیات ته دی مبارک. اوس پاتې شو دا مسله چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم تنه مبارک خو عمل ته پرته ده، روح مبارک ګرځېدی شي که نشي ګرځېدی؟ دې مسلې ته پام دی. نبی علیه السلام ناظر دی که نه دی؟ نو یاد وساتئ دوستانو، که څوک ناظر په دې معنا باندې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وایي چې نبی علیه السلام په هر وخت کې په هر آن کې په هر حالت کې د خپل امت اعمال ګوري د روضې اطهرې نه، نو دا عقیده څوک په نصوصو باندې نشي ثابتولی. که دغسې عقیده لري چې نبی علیه السلام ناظر دی معنا د خپل امت اعمالو ته کتونکی دی او کتل په دې اعتبار باندې وي چې نبی علیه السلام وایي هره پنجشنبه ما ته د خپل امت اعمال راوړاندې کېږي په قبر کې او زه د خپل امت اعمال ګورم، نو که څوک نبی علیه السلام ته ناظر د امت اعمالو ته په دغې اعتبار باندې وایي نو دا د نصوصو د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه ثابته ده. ځکه نبی علیه السلام فرمایي د جمعې په شپه تاسو ما باندې ډېر درود وایئ، اعمال مو ما ته قبر کې راوړاندې کېږي. یو حدیث مبارک کې دام راځي، سیوطي صاحب لیکلی شرح الصدور کې، ان کان خیرا فحمدت الله عز وجل وان کان شرا فاستغفرت لكم. که زما امت نیک اعمال کړي د خدای حمد و ثنا وایم، او که امت مې بد اعمال کړي امتي ته مغفرت او بخښنه غواړم. نو په عقیدې د اعمالو د وړاندې کېدو خو موږ او تاسو الحمدلله عقیده لرو. دا خو مو عقیده ده چې د امت اعمال نبی علیه السلام ته په قبر مبارک کې هله نو چې اعمال وړاندې شول ورته نو اعمالو ته ګوري که نه ګوري ورته؟ نو ناظر معنا ده څه شی؟ کتونکی. نو که په دغې اعتبار څوک نبی علیه السلام ته ناظر وایي چې دی د امت اعمالو ته ګوري او د امت اعمال ورته پیش کېږي، دا د نصوصو نه ثابته. او که په دې اعتبار څوک ورته ناظر وایي چې بس د ټولې دنیا ته په هر حالت کې او په هر ان کې ګوري، نو دا به غلو افراط وي، د اهل سنه والجماعه د عقیده نه ده. دویم شک د حاضر دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم حاضر دی که نه؟ که څوک په دغې اعتبار باندې وایي چې نبی علیه السلام په هر مجلس کې په هر وخت کې په هر حین کې په هر آن کې او په هر ځای کې حاضر دی د امت سره، دا د مسلمانانو عقیده نه ده، دا غلو ده، دا افراط دی په حق د رسول الله صلی الله علیه وسلم کې. او که څوک حاضر په دې اعتبار وایي که رب کریم وغواړي نبی علیه السلام بعد الوفات معجزتا د هغه روح مبارک په یو مجلس کې د الله تعالی په اذن باندې حاضري کولی شي، دا عقیده د نصوصو نه ثابته ده. زموږ د امت د زرګونو علماو ملاقات د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره بعد الوفات شوی. نو دی څه شی لیدلی و؟ یو واقعه به درته وایم، بس دا خبره بس کومه. دا اوس د خیر چې خبره د راز ده، په ځینو به سره کم ولګېږي په ځینو به سره کم ولګېږي. دا شی شته میډیا کې، تاسو یې بیا واورئ. د امارت د مشرانو نه یو مشر یو ورځ لګیا دی د کشرانو ته تقریر کوي. په هغې تقریر کې دا شی میډیا کې شته، د دې استشهادیانو د فدایانو د پلارانو ورونو ته تسلي ورکوي او یو واقعه ورته بیانوي. وایي ورته چې دا دراز خبرې دي زه یې درته کوم.
یو دوران کې کابل کې د امریکایانو په یو مرکز مجاهدین ننوتل، نو دا مشر وی الله تعالی د عمر کې ورته برکت واچي، وی دې مجاهدینو د پاره چې کوم امیر مونږ ټاکلی وه، وی د دې امیر بار بار غوښتنه وه چې زه په دې دوران کې تا سره یو دوه خبرې کوم، وی زموږ د خبرو زمینه هم سره نه جوړېدله، خو به هر تقدیر چونکې قرباني ونو او د دې ملګرو خبره مې وی نه شوه غورځولی، یو رابطه مې جوړه کړه او زه ورسره وغږېدلم. هغه قسمیه الفاظ ذکر کوي، دی وی د الله په ذات قسم چې کله د دې جماعت ته امیر سره زه غږېدم، یو طرف ته امریکایان دي او دوی په جنګ باندې بوخت دي او جنګ یې انتها ته رسولی، وی دا مجاهد راته وایي چې په زړه کې مو هېڅ ارمان هم نشته دی، په لسګونو امریکایان مو مردار کړي دي، او یوه خبره یې راته ده وکړه چې د الله په ذات قسم دغه د مخامخ رسول الله صلی الله علیه وسلم ګورم او د جنګ قمنده دی مبارک راکوي. دا دروغ نه دي، دا اوسنۍ خبره ده. اوس په دغه اعتبار چې نبی علیه السلام مخامخ ولاړ دی او د امریکایي په خلاف باندې یو مجاهد ته د جنګ قمنده ورکوي، دا څوک وه؟ تنه مبارک خو هلته پرته ده. څوک راغله چې قمنده مجاهدینو ته ورکوي؟ د دې امت د سلګونو علما کرامو د اولیاو واقعات شته چې دوی نبی علیه السلام لیدلی په خوب کې نه، د سر په سترګو باندې، د سر په سترګو. یو د ناس خبره بله درته وکړم، موږ او تاسې ځان ته دیوبندیان وایو، د دیوبند مناقب چې کله ذکر کوو یو خبره پکې دا نه ذکر کوو چې د دیوبند بنیاد رسول اکرم صلی الله علیه وسلم یې دا وایو که نه؟ نبی علیه السلام تنه مبارکه خو هلته پرته ده، دا بنیاد چا کېښوده؟ دا بنیاد یې سره کم کېښود، دا خطونه سره کم راکشول. معزز سامعینو، دا هغه څه دي چې د راز نکتې دي. که یو څوک په دغه اعتبار باندې وایي چې په ځینو اوقاتو کې چې رب کریم وغواړي د الله تعالی په اذن سره د نبی علیه السلام روح مبارک یا مثل د روح، امام رباني رحمت الله علیه پکې تفصیل کړی دی، په یو مجلس کې حاضري کوی شي بېله خبره ده، او که په دې اعتبار څوک وایي چې هر ځای کې او هر وخت کې او هر آن کې حاضر دی، دا د مسلمانانو عقیده نه ده. الله تعالی دې موږ او تاسو ته استقامت په شریعت باندې نصیب کړي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.